مفتي تقي وایي شریعت لپاره جګړه حرامه ده. په داسې حال کې چې د نړۍ ټولو عالمانو او افغان عالمانو تیر 20 کاله طالبانو ته ویل چې د شریعت نفاذ لپاره جګړه حرامه ده، خو همدې پاکستاني عالمانو به د طالبانو یا د جګړې ته جهاد ویل. خو اوس چې ټي ټي پي هلته د شریعت نفاذ غواړي، نو پاکستاني ملایان وایي دا حرام کار دی. د پاکستان مشهور دینی عالم مفتی تقی عثماني ویلي د شریعت نفاذ مهم دی، خو د دې لپاره وسلوالې مبارزې ته اړتیا یا اجازه نشته. د پاکستان جیو ټلویزیون د لیندۍ په 9مه خبر ورکړی چې نوموړي دا څرګندونه چهارشنبه په کراچۍ ښار کې د سود په اړه یو سیمینار ته په وینا کې کړې دي. هغه ویلي له پاکستان څخه د سود د له منځه وړلو لپاره باید ټول په ګډه خپل غږ اوچت کړي. د مفتي تقي عثماني په وینا ټول هغه مسلمانان چې د هر ډول نظر او فکر خاوندان دي د سود په اړه هیڅ اختلاف نه لري او په بانکونو کې د سودي معاملاتو له منځه وړل غواړي. هغه زیاته کړې د شریعت نافذول ډیر مهم دي، خو د دې لپاره وسلواله مبارزه جایزه نه ده او هیڅوک حق نه لري چې پاکستان کې د حکومت پر ضد د شریعت په نوم جګړه وکړي. بلخوا د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار یاد کنفرانس ته په خپله وینا کې ویلي که وغواړئ په 15 کلونو کې پاکستان له سود څخه پاک کولی شئ. د هغه په خبره حکومت یې د شرعي محکمې د پریکړې هرکلی کوي او د اسلامي بانکوانۍ د نظام فعالولو لپاره په خپلو هڅو ته ادامه ورکوي.